جاوید امرخېل په شمالي وزیرستان کې کنسرت لغوه کړ. د افغانستان نامتو او مخکښ سندرغاړی جاوید امرخېل له نیوکو وروسته په شمالي وزیرستان کې د فبرورۍ په 10مه نیټه ترسره کیدونکی کنسرت لغوه کړ. جاوید امرخېل چې تر دې مخکې په خپله فیسبوک پاڼه یوه ویډیو خپره کړې او په شمالي وزیرستان کې یې د کنسرت په اړه خلکو ته معلومات ورکړي وو او له خلکو یې غوښتنه کړې وه چې په دغه کنسرت کې د ګډون وکړي. وروسته هغه ویډیو ډیلیټ کړې وه او په خپل تازه پوسټ کې یې ویلي دي چې اوس په دغه کنسرت کې ګډون ونه کړي. د نوموړي له یادې ویډیو خپرېدو وروسته په ټولنیزو رسنیو کې پر هغه سختې نیوکې وشوې او وویل شول چې په شمالي وزیرستان کې د پاکستان پوځ دغه کنسرت کول غواړي او له دې لامله پکې جاوید امرخېل بلي ترڅو نړیوالو ته ښکاره کړي چې وزیرستان کې سوله ده او د پښتون ژغورنې د غورځنګ مبارزه بې ځایه ده. جاوید امرخېل تازه په خپل پوسټ کې لیکي: زما درنو او زړه ته رانږدو مینوالو، سلامونه او مینه او درناوی. په پام کې وه چې د فبرورۍ پر 10مه نیټه په شمالي وزیرستان میرانشاه کې د یوې سپورټي پروګرام په ترڅ کې زه کنسرت ورکم، خو د ځینو ستونزو له امله زه دغه کنسرت کې ګډون نشم کولی. که د خالق خوښه وه زه به خپلو مینوالو ته یو نه ډېر کنسرتونه ورکړم. زما هره سندره او هره کړیکه د خپل ولس لپاره ده. ستاسو درنو د سوکالۍ او آبادۍ په هیله.